سلامونه مینه او درنښت ومنئ. ارشاد الله سعادت یم او د پاتې شه باران دی د ناول شپږمې برخې سره حاضر یم. تاسو په 5مه برخه کې واورید چې غزن ایمرجنسي شرم نه نجات مومي او محبت نامه د 11 ټولګي نه پیکۍ ته وي. راځئ چې وګورو نور څه پیښیږي. پاتې شه باران دی شپږمه برخه. رښتیا یې وویل، زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه یې د خبرو استازي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل، ګوره زرینې، خیر دی هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموش موسیقي د وګوره. آیا د څانګې تصور پکې نه ناسي؟ تورې غریبان به زما د زړه خبرې څه وکړي؟ زما مینه سمندر او تورې د کلال پیالې څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړز کړز وخندل. زه مرم له غوچې، ته بیا وایې چې غوچې، نور نه پوهېږم. څنګه دې د ځان په لور درکږه کړې ده. پخوا را باندې ښه لګېدې، اوس را باندې بد لګي، خو څومره چې را باندې بد لګي هومره را باندې ښه لګي. ورته ومې ویل، د لفاظۍ تور په ما لګوي او ما ماته وایي هم در باندې اوس ښه لګم هم بد. ویل، پوخ استازه ماشوم مه جوړېږه، ښه هم را باندې د څانګې له مخه لګي او بد هم. ما غوښتل چې خبره پرې بیخي بربنډه کړم، خو شوخې را وکتل او په تک تک کې وویل، عاقلان پای نقطه نه ګردند. زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي په لور روان شوم. چې ننوتم سترګې مې د څانګې چوکۍ ته وې، لکه د برېښنا پړکې په ځغلنده ځلېدونکي نظر را وکتل او سترګې یې دوه مستې توتکۍ وبرخېدې، هغه توتکۍ چې د سرور په وزرونو له شنې څانګې والوځي، په ملاق ملاق تیرې شي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رنګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. د ټولګۍ نګران ښوونکی راننوت، د تختې تر څنګ ودرېد او داسې خپله وینا پیل کړه. ګرانو زده کوونکو، تاسو به خبر یاستئ چې د کلنیو ازموینو ته مو 11 ورځې پاتې دي. سر له سبا نه درسونه بند دي، بلکې له نن ورځې نه یې بند وګڼئ، خو اداره هیله لري چې غیر حاضري به نه کوئ. استادان به هم راځي، ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي. هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تیر نه کړئ. هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی. ستاسو د بریالیتوب په هیله مو په خدای سپارم. هو رښتیا د ازموینو د مهالویش پاڼه د ادارې پر دیوال لګېدلې ده، کتی شئ. د استاز خبرو رو رو مې زړه راتنګو، خوښه وه خبرې په لنډو غوسې کړې. د استاز له وتلو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده. د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهالویش خواته روان وو او ځینو خو د مهالویش کتل مناسب نه ګڼل. ویل بیا به وشي. په دومره خوښۍ سره له دروازې وطن لکه له بنده چې وځي. خو زما د قدمو سر او تال مات و، ځکه چې له 12مه وروسته د څانګې لیدل راته یقیني نه ښکاره کېدل. څانګه هم ماته له زرینې سره روانه وه. د کور په خوا رهي شوم. پښې مې پر ځمکه وې، خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش کې وو. کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې په وریښمن اوربل ونه زانګي. بیا به مې ځان د ډاډ ورکوو، کیدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره له کلي راشي او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله ورځ او شپه مې د ښکلي ماضي او شکمن مستقبل په سوچو کې تېره کړه. سبا چې ښوونځي ته لاړم، څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغله. د فزیک ښوونکی راننوت او له شاګردانو یې د هغوی د درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. ډیرو شاګردانو ویل لومړی تمرینونه اسان او وروستی ګران دي، له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو. خو څانګې د ټولو مخالف وکړ. وی ویل، له پیله به د ستونزو هوارولو ښه وي، ځکه په الف پوه نه شم، د بې ګردان به راته بې ګټې وي. خو بله خوا بغیر زمانه ټولو د څانګې مخالفت وکړ. استاد یو شیبه غلی شو، بیا د ټولګي د پرانستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. بیا شاګردانو ته یې مخ کړ او ورته ویې ویل، ستونزه به حل شي. د غزن له کورنیو کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی. که څه مشکلات نه لري، نو بیا د غزن او څانګه خپلې چوکۍ پورته کړي او د چمن په منځ کې د توت سیوري ته دې د څانګې پوښتنو ته د ځواب ورکړي. او که کومه ستونزه رامنځته شوه، زه هم دلته یم. ما چې د استاد خبرې واورېدې، پر دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړه چې زه په دې وروستیو تمرینونو کې ستونزه لرم او که نه. ودرېدم، چوکۍ ته مې لاس کړ
او استاد ته مې وویل زه تیار یم. استاد څنګه ته هم وویل چې خپله چوکۍ اوچته کړه او له ما سره چمن ته ووځي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل څنګه هم خپله چوکۍ راغسته. زرینې ته مې هم پام ور واوښت. په ماناخیزو مسکو سترګو یې زموږ پر خوا راکتل. ما او څانګې د چمن د ونې سیوري ته مخامخ چوکۍ واچولې. هغې په رګېدلو ګوتو د فیزیک د کتاب پاڼې اړولې خو هیڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغه مسترب پیغلتوب ننداره کوله. ما سترګې پورته کړې خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې تورې سترګې راپورته کړې. سترګې مو سره وجنګېدې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې حواس له داسې تجربې سره مخ و په تېره باڼۍ لکه په شاتو لړلې غشي. زما په زړه راخښېدل. ځان راته لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماورا د ازل په لاهوتي سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې پکې لکه روښانه توري ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللی وه. داسې راته ښکارېده لکه چې دا سترګې ما لیدلي دي هغه زمان چې کائنات نو. خدای خبر تر کومه به مو سترګې جنګولې وي خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې وغوښتل چې څه ووایم خو الفاظ ترتیب نه مونده. خو زړه مې ټینګ کړ او ورو غوندې مې ورته وویل څانګې باور لرې چې در سره مینه لرم؟ د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې په رپېدو شوې. ما احساس کوو چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځله یې ځان ځواب ته جوړ کو خو جرأت یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ هغسې لکه وزر غوڅې کوتره چې له برجه پرواز اراده وکړي ټیټه پورته شي خو پر ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلې ګلابي شونډو رابېله کړه. باور نه، ایمان لرم. په دغه وخت کې یو ابدي نیکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یو نه بیانېدونکی سرور یې زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړ. د چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا کې داسې رپېدل لکه زه او څانګه. د ونې د پاڼو جنګېدو نرۍ نغمه جوړوله لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړکوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې له سندرو لاس واغست. په ټیټو سترګو یې مسکی شوه. ویل غزنه وړاندې خو ما الفاظ سندره کول، ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوکو او مادي بدن احساس هم نه کوم، بس لکه ستا د مینې له آهنګه چې جوړ یم. ما په خپلو سترګو واوره، زه ټوله سندره یم. څانګې ته لا اوله سندره وې، د ستر شاعر سندره. ستا سترګې لکه غیر مرئي الفاظ لا زله زما د زړه په ګبن کې موزونې غزونې کوي. زما له داسې خبرو سره به هغه د حیا په و پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظ ته رسي همداسې کیفیت راځي. مونږ خبرې هم کولې او د فیزیک د کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زموږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سیوری راګرځېدل موږ له ښوونځي راووتو او بیلتون په بیلابیلو لارو د کورونو په خوا ولېږولو. زه په دې ورځ له ډېره خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایېدم. نغمه وم. لارې راته د رباب تارونه ښکارېدل. هر قدم یو مستراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکاوه. کور ته ورسېدم. کتابونه مې یوې خوا ته وویشتل. بېرته ووتم او ځان مې د زمرک دوی حجرې ته ورسو. هغه هم راغلی و. کتاب یې لوسته. کتاب مې وربند کړ. وی ویل دا پر تاسې شوي، کله مې لوست هڅوي او کله مې کتاب بندوي. د ده پر ځای چې د پوښتنې ځواب ورکړم اتڼ مې پیل کړه. هغه راته خندل او ما اتڼ کاوه او څومره چې زما په اتڼ کې جوش راته هومره د خندا له واکه وته، تر دې چې له خندا نه چپه پروت و او خپل تشې یې ونیولې. آخر له خندا نه ړنګ بنګ راپاڅېدو او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکوو خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کړې. ملګرو، دا و د پاته شه باران د ناول شپږمه برخه. په دې هیله چې تاسو به ترې خوند اخیستلی وي. تر بلې برخې زه ارشاد الله سعادت تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله پامان.